السلام علیکم ګرانو لیدونکو جوړ په خیر په دې هیله چې ښه به یاست او د ژوند چارې به په خیر در باندې تېرېږي. ښه دی چې د اواز بند شو څرک صاحب. نو لیدونکو نن د خیره سره بیا یو بل پروګرام. نن څومره روژه تېره شوه؟ نن خو نو په 20 کښېوتله. په 20 شوله روژه چې په 20 سي به راسمیږي. کار برابرېږي. نو د خیره سره نن بیا یو ښایسته پروګرام درته لرو. اول به د پروګرام د مخه ما او څرک صاحب ځانونه اوبه کړو. څنګه څرک صاحب؟ اوس د لومړی خو د سنین میډیا یوټیوب چینل ټولو لیدونکو ته سلام او احترام په دې هیله د روژې به تر دا وخته ښه په خیر یو وخت د روژې اخري ورځ وه یا مطلب یو ورځ دوې در مخه میاشت معلومېدل یو چا وایي داسې ورته کتله دا میاشت ته خو هغه ډېر کوچنی فرق کوي باره یو په مړ چې څه وکړله په ځان یې څه څرک صاحب ښه ښایسته کړی دي دوستان. ته ګورې په ځان یې ګوته ولې ده زه پخوا هم کله زه پخوا کله به یا اوس هم نه ځان ګوته سره ولې راکښته کړم که سمه نو موږ قرار لرو لیدونکو دلته د جوس د غني د جوس لړۍ ته ولاړ یو. دغه ورور غنی خرڅوي. څنګه وروره ښه ستا نوم چیشتی ګرانه؟ نصیر احمد جان د مخابراتو مخ ته غنی خرڅوي او غنی بد نه دی ښایسته غنی دی. زه به وروسته وچښم. هو دا د مخابراتو مخ ته دی غنی خرڅوي. ما ورته ویل ما ډېرې مېخ او کورې ودان ډېرې مېخ کړي ښه مزېداره یو بل ښه دغه چې دی دا د سړک د غاړې خواري خو په کندهار کې ډېره عامه ده. د نصیر احمد جان خواپاکۍ ته وګوره د نظافت ډېر مراعات ښه ښایسته خواپاکي یړې ده په خواپاکي ماشین دی. یو بل شی به اوس زه لیدونکو تر وښیم سمین صاحب ښه دغه غنی هم ډېر پاک دی. ته ګوره پرېولې دي ډېر پاک ټول یې پرېولې پاک دی. مطلب که ته دا غني والا ووینې هغه غنی دونه پاک نه او نظافت دونه مطلب دا یوازې د لړۍ نظافت یې نه دی مراعات کړی شاوخوا ماحول نظافت هم بالکل او په د آبادو دوړو کې نظافت دونه مراعات نصیر احمد جان ته زه وایم پیسې راڅخه اخلې که نه وایي ته به دا ویډیو ما ته پیدا وکړي که به نه وکړي خو زه پیسې ورکوم انشاءالله. داسې نه کوم چې پیسې نه ورکو هغه به خامخا ورکو. زما ګیلاس هم دا دی جوړ دی لیدونکو. زه به ګیلاس غنۍ وچښم د خیره سره. موږ نن اوغه مخامخ سړک ویني دوستانو. دغه مخامخ پر دا طرف باندې دلته یو سړک دی. دغه ځای ته ورځو د خیره سره او پروګرام نن د خیره سره پر اترو والا باندې دی. اترونه د ښکاره کوو. دغه سړک هم تاسو د ښکاره کوو چې شي شته. نو د خیره سره زه به دا غنۍ نوشجان کړم. نو ګوره چې ما صفت وکړي په صفت هرځي په رسته لاس کې مې کیمره ده. ډېر زبردست شی دی. زه به دا نوشجان کوم تاسو سره اوسئ ګرانو لیدونکو. نو د نصیر احمد یادونه که دې بیا هم کوله د مخابراتو مخ ته درېږي. غنۍ ډېر مزهداره او ماحول یې ډېر پاک دی ماشاءالله. نو تاسو سره اوسئ چې څنګه کېږي. زما لږ نن یخ کې دی بریم په ټوپر ځا واچوي او وریښتان مې شلې په شلې دي بلا خو نو و دوړې با ډېر دي الحمدلله. ډېر ښایسته غنۍ دي او دا خو نو بازار دی. د اختر شپې دي راشي پسه سره زیات دی لیدونکو. بس د خیره سره بازار ته راوځي سودا یې وکړي پانجه وکړي. دا 200 والا و دا زموږ ګیلاس یا پر وخت کېښو پیسې خو درکوو هغسې خو نه ځو باره د دې شپه کوو چې پیسې نه غواړې څو درکړو شلو والا و د دې کور ودان دی وز ما مېلمانه دي اوس دې موږ څخه پیسې نه غواړي دوستانو. او د دې کور ودان ګیلاس یې شلو والا و زه پیسې به ورکړم. څو درکړم 500 والا و دغه داسې جوړ غواړي قرباني سوالا ژوندی لره تا ته جاله پاک په خپل نیت ورسوي. موږ ته چې بس اوبه جوړ کړو د کور دې ودان د خدای په امان. نو لیدونکو زه سره اوسئ. موږ داسې پر دغه باندې راګرځو راکړه څرک صاحب دا د کور ودان به یې سره واخیستې او دا خو نو زموږ ته د ښاروالۍ قهرمانان دي چې ماشاءالله په دا توره شپه باندې دا ښار صفایي کوي. یاره د دې خلکو به هېڅ وخت موږ حق پر ادا نه کړو. نیمه شپه باندې دا د دوستانو ښار صفایي کوي ښار پاکوي. ښار کې دوړې و شا سره کم شي. نن ډېر هوا سره دوړنه و بادکه ده. درځه څرک صاحب دا مخابرات الله څپه کوي په اواج کړم لیدونکو موسیقا یو دم ګېرته واچوي. زه بیا اوس لاندې پروت وای. هغه ویډیو چې دغه نجلۍ چې برکه ورسره کوي د هغه هلک سره اوبه اوس خو نو زه نجلۍ نه یم چې ته یا مطلب ته وګوره. لیدونکو تاسو راسره اوسئ. موږ ځو د خیره سره پر لارې باد دوړي. زه به کیمره بنده کړم. نو ګرانو لیدونکو موږ پر چوکۍ مدات راوڅرخېدو د خیره سره.
بالا اوس ورکاټیرو د دغه خواته دا ښه ښایسته د جوس ځای دی هریانا جوس وایي دا وطن هریانا دی یوه نو د خیره سره برای ماښام یې نیټ خراب څرک صاحب اپلوډ نه کېدی دا اسم نو پس تاسو بلان بیا ادریس ته میسیج وکړي ادریس دلته اوسېږي و دلته اوسېږي دا خو او زوړ کابل رسټورانټ دی چې اوس نشته اوس دا معنا د اختره بعد بیا شروع کېږي نو بیا درته هم کوي پورې ودانې درې چار وخت ځان ګروه انجینر صاحب و راسم یې کوي راسم یې کوي خو هغه وخت زه د سوي وم بلا مې ویډیو اپلوډ تر کړی وای ساره کښېنه سم اپلوډ و نه یم خبرې څه وخت سم سوی و انټرنېټ نو موږ دغه د مخابرات پر مخامخ باندې پر دغه سړک ورکاټېږو او په دغه لاس کې کوثر اتر محل ته ورځو چې عطرونه وګورو د خیره سره انشاءالله دا به معلومه کړو چې عطرونه څنګه دي ګران دي سپریګانې شته بل چی شته نور ځایه ته هم که ورغلو د خیره سره نو دغه دي راکاټک دغه دي چې مدماش نخته به پر ناست لیدونکو موږ راغلو کوثر اتر محل ته د فرزان صاحب ځای ته راغلو حکمت الله فرزان صاحب موږ ملګري دي فرزان صاحب څنګه علیکم ورحمت الله ښه یې صحت ښه دی خیریه خیرات دی الله دې ژوندی لره نو خوشحاله اوسې الله دې راته ژوندی لره څرک صاحب هم هغه دی ناست دي دوی نو نن پته مه کړې مال موږ درځو د خیره سره باره به عطرونه زموږ لیدونکو ته ورښکاره کړې سپې به ورښکاره کړې نور شیان د دغه اختر شپې را روان دي اختر خو نه دی اختر ته عطرونه نه لرو چې شي دا خبره چې موږ ته هغه خبر دی چې موږ نه لرو دا خبره چې باید وختي نو موږ چې ښه ښایسته شنې چای او جلبۍ راته راواخیستلې موږ به دا چای وڅښو لیدونکو باره به تاسو وګورئ ښه غټ دوکان دی ماشاءالله رقم په رقم عطرونه شته عطرونه شته سپریګانې شته دا به ټول انشاءالله در ښکاره کړو او دا کوثر اتر محل دی بله سرک صاحب پروګرام کا جګول ماما کتی دا جګول ماما اتر پر ماجي د کوثر اتر محل سره راځي جګول ماما اختر تا تر مرانیس سرک صاحب ماته هم راکې جوړه اتر دا مو کوم دا ته فرزان صاحب وروره زما استاد پر فرزان صاحب دی جګول ماما دا پر ماجي بس نو د خیره سره لیدونکو ته سره اوسئ موږ به چای وڅښو د خیره برابر ښایسته ښایسته عطرونه تاسو ته ښکاره کړو لیدونکو د ځای ادرس خو مې انشاءالله را سره ولیدئ دغه مخامخ د مخابراتو سړک دی چې نوی جوړ شوی دی داسې تللی دی توپخانه بازار او نوی سړک ده داسې تللی دي نو په دغه لاس کې ډېر اترو دوکانونه هم شته او د هغه څخه چې داسې د لمر خطه په طرف کې راسئ نو باره دلته کوثر اتر محل دی تاسې وینئ او مسؤلیانو د هغه ځوان حکمت الله جان فرزان صاحب د خیره سره د کومه سره خیره شروع کوو چې عطرونه لیدونکو ته وښکاره کړو ښه ښایسته ښایسته عطرونه دي تسبیګانې دي سینټونه دي دغه ستا د دغه جابې څخه بې مخته چې پراته دي د دغه ځای څخه بیا را شروع کوو دلته بیا را شروع ښه مثلا ته اوس دا خو نه عطرونه خو بیخي ډېر دا خو زه ویلم په سوو چې شی پرچې دي دلته هغه ښه ښه شیان یې راته راښکاره کوه چې څنګه عطرونه لرو هغه شیان بیا درته راواخلم چې فعلا یې مثلا د ځوانان خوښوي ښه مثلا د شوق شی دي او مزاج دي دا نو اوس یو کار کېدلی په دا ویډیو کې سرک صاحب چې دا عطرو بوی هم در لیدونکو پورې رسېدلی نو ډېر ښه خوند یې کولی ته دا یو شی دی د دې در مخه چې ته د فرزان صاحب سره مجلس وکړې زه پر عطرو باندې وګرځېدم ډېر برانډ ډېر ښه عطرونه پکښې زه خو په عطرو پوهېږم ښه د وناکه ما جما ماته نرۍ نور وایي چې عطر پیدا کړه اختر را روان دي د خیره سره په دې خاطر باندې چې لیدونکي باید پوه شي چې چېرې ښه عطر پیدا کېږي دا عطر په څه نامه دي فرزان صاحب دا د حماس په نامه دي حماس په نامه دي څنګه عطر دی مثلا کیفیت یې څنګه دی دوام یې څونه دی دوام یې 40 ساعته تقریبا تر کوي 40 ساعته او بل جذاب دی دا شويه پاشه دی وی ښه دی او ډېر ښایسته بوی لري عطر لیدونکي البته خلک کم عطرونه ډېر خوښوي فرزان صاحب او دا اوس په خلکو کې فرق دی خلک خو هغه د اوسني ځوانان چې دا برانډ فشاري سینټ خوښوي نه او بیا په دغه کې هم د اخرو وختو کې دا سینټ راغلی د سینټې بولي ښه نو کله به ساده د استروغني په شکل کاروي او کله بیا بېرته د هغه فشاري کوي ښه او خپل کیمیکل راځي مثلا فشاري ټکي بیا سره ګډېږي بیا ښه ګراکان مثلا دا دوه خو مسؤلیت دا یاره عطر دی اشه دا عطر خپل کوډونه لري او فرزان صاحب کوډونه لري و اوس دې کوډ څو دی 208 جشت دی او ښه
دا نو خپل کمپنۍ کې هم فرق سره ځینې کمپنۍ مثلا ځان ته خپل کوډونه لري د بلې کمپنۍ ځان ته کوډونه بس کېدای شي په دغه نمبر باندې د بل چا سره بل شی پروفي نه ښه موږ سره بیا دغه شی دغه شی. فرزان صاحب عطرونه خو په ان شاء الله نور هم راښکاره کړي د خیر سره دا راته وایي چې په عطرونه تاسو کومه ځای څخه ډېر راوړي؟ دا عطرونه اکثره چې راځي د دوبۍ څخه راځي ښه او ځینې شیان بیا د ترکیې څخه هم راځي. ښه د دوبۍ او ترکیې څخه تاسو عطرونه راوړي بېلابېل عطرونه؟ برانډ چې دا په دا خطر دي چې د ښه ډېر ښه ډېر ښه. بس نو ته په دغه عطرو کې داسې عطرونه راښکاره کړه فرزان صاحب. په عطرو کې اوس ګوره څومره کم شیان شته فرزان صاحب. یو زما د خوښي مثلا زه مثلا کې داسې یو څه د هغه په اصطلاح باندې څنګه ورته بازاري خلک وه. یو د سارا خلک یو رقم عطرونه خوښوي، یو بیا د ملایانو عطرونه چې څوک یې خوښوي، یو بیا داسې پاخه سین خلک دي، یو بیا د ماشومانو دي، او یو زنانه دي، او یو بیا څرک صاحب وارو دي چې څه رقم عطر خوښوي. اوس مثلا د ملایانو عطرونه ته راښکاره کړه چې ما ځان دې ولې سره جلا کړلو، ما ځان خو ما سره زم د بازار سره یا خو ته بیا در ما یو څه مشر یې وی وم کشر یې مثلا کشر و شاید ته یو رقم عطر خوښوي زه بل رقم. زما نرم عطر خوښېږي فرزان صاحب. ته یو ښه ښایسته نرم عطر راښکاره کړه چې ډېر نرم یې. په نرم عطرو کې نو څو رقمه شته. ښه یو په دغه سینکیو کې شته او بل په عربي عطرو کې شته. ښه ته په دواړو کې وایي څه راښکاره کړه. دغه ستا هم کار څخه به پوښتنه وکړو چې کومه عطرونه ته راته راواخلې. زه به د هغو پرې لیدونکو ته دغه عطرونه ورښکاره کړم. سبین صاحب عربي درهم کوم کې دا درهم دي د جیم شبوی دي دا بوی لیدونکو ته نه ورسېږي. کاشکې د بوی ورسولی شوی سرک صاحب. جیم شبوی دي یو لږ چیز دي خو نو موږ دورې د داخل خواته راواوښتو فرزان صاحب. داسې یو شی مې راسه پورته زه بېرته دې خواته روان. زما لاس په باور نه دی نو ښه. دا مثلا په عربي مشک مصطفی عطر دی و شان دی و دغه شی ګورئ دوستان زما خوښ څه ښایسته بوی لري. مشک مصطفی یو سل درویشت کوډ دی او دا بیا مسک طهاره دی. او زما خو د عربي نومان سم نه کېږي. دا هم ښه نرم دی. مسک مصري دی. دا هم ښایسته عطر دی. ته ودره دا هم ښه بوی لري. عطرو دوکان ته چې راسې باره نو یو ګړی چې پکښې وګرځېږه څرک صاحب باره چې څه چم وشي باره هغه هېڅ د شامخې هېڅ باره دغسې سره ګډوډ سي. دا بیا مثلا دغه سینټي عطرو کې دي کول واټر زنانه یې خوښوي. ځوانان یې خوښوي. ماشي ته زنانه یې خوښوي. زه چې اوس هم ښه نو سړی ویې بېلم. د دې دوام ډېر نه دی. دا ښه شی دی. دغه خوشبویه ډېره جذابه دا کول واټر دا زما خوښ شو. ما ته که جاته راکول بر دغه عطر راکړه انشاءالله. او دغه شی دی چې ستاسو د خدمت په تایید باندې تاوان چې موږ دکان ته راسو بیا ګنګ سو هغه د عطرو ښه بویانو دا چې دي راڅخه ګډ وډ سي. دا بیا کاوه ده دا کاوه ده د بېرته د مثلا خلک یې بوی کوي بیا هغه د دماغ یې ریفریش دی. او دا ښه شی دی. څرک صاحب چې بوی کوي دا باره د عطر بوی سم دغه کولی شي. ولا ګورئ دا دانهداره کاوه ده دوستانو. دا چې په عطر په دوکان کې دا ګوره جالبه شی ما تر اوسه نه ولیدلي. فرزان صاحب راوښوي وایي د دوکان ته چې راسې دغه شی چې بوی کوي او درشاګو موږ بوی کوي هغه زړی بویان ټول ولاړل. اوس بیا یې لاس ډول عطرونه بویولی سو. ښه نو بلکل فرزان صاحب دا خو عطر سوله. په دا ستا په طرف کې ډېرې ښایستې ښایستې شی عطرونه پراته دي. په دغو کې ما ته ستا د دوکان تر ټولو ګرانترین عطر راښکاره کړه چې تر دغه ګران عطر بلا نه لري. ولا عطرونه ګران شته په عود کې هم شته. ښه عود دی اصلي عود حادثو په مشک کې هم شته. ښه او دا بیا دا شیان دي چې د پاخه عمر او د مجاهدینو طلبه کرامو مولوي صاحبان یې خوښوي. بلکل دا ځینې مشک ته سپین مشک راځي هغه بیا بېرته موږ ته چې ځوانان هم خوښوي د ښار ځوانان دغه هغه بیا خوښوي. حادثو په ګران چې مثلا ګران دي یا قیمت یې لوړ دی د نورو عطرو څخه هغه نو دغه عود ته دغه مشک دواړه عود مشک دواړه راښکاره کړه فرزان صاحب چې وګورو. زه به د هغو پرې لیدونکو ته دغه لاندې تسبیحګانې ورښکاره کړه. تسبیحګانې به هم بره دی راوښیي. مطلب دغه تسبیح زما سره څخه وي سبین صاحب دا بیا فرزان صاحب بیا داسې نه چې وایي سړی داسې نه غلا کړي دي. پزه مو را پرې نه کړې. یو ګړی د مخ ته زما سره دا ونه کېده چې را روان زه چې همدا به د جیب تسبیح دا زما سره څخه پر ټینګ مو نه کې خو کیمرې هم پرتې دي څرک صاحب. دا کیمره دغه ده زما نه وي د جیب دوې کیمرې دي او زما په فکر دا کیمره د ویډیو سره اواز هم ثبتوي. دا بیا نو دا د جیب ښه د شیخ خپل شاوت دی. دا عود شیخ دی. او څنګه تک تور دی دا څه ته بوی کو
حبیبي بولي اوهو دغه عود د چی څخه جوړ دا وای د اوسې دی که د چی څخه کاغه مشکې یا غمش دی ښه. دا یو رقم بوټی دی درخت دی څونه جالبه ویزي ولا دا یو شی دی چې مې د ځوانان طالبان خوښي مجاهدین خوښي دغه؟ شهر ځوانان خوښي حجاز الاصلي حجاز دی و ډېر فوق العاده شی دی جنګدونکو تاسو ورته ګورئ ټوله خوښي ډېر ښایسته دي د وځي بوی وګورم چې په بوی کې څنګه دي دغه عطر دا ولا ښه نرم عطر دي ډېر ښایسته عطر دي فوق العاده شی دی یعنی الحجاز اصلي نوم دی بس ښایسته عطر دي د دغه یوه ښه هغه ګران قیمت عطر دغه وه او د شیخ وه دغه یوه ښه د مثلا د ګیرکان دپاره چې یوه ښه ورته ډکې زموږ دپاره نه موږ ته خامخا بیا مرات راسره کوي یوه مثلا څو ګرامه 3 ګرامه ده که 3 ملي لیټره ده 3 ګرامه 3 ګرامه څه په څو ده په دې کې فرق شته ښه په دغه کې هم بیرته خپله فرق شته په عوده کې یا عموما په عوده کې فرق ښه ښه ځینې اوس هغه بیا ارزانه دي مثلا په 200 څخه نیولې بیا زه تر 1000 افغانو پورې داسې عوده هم شته چې مثلا د 1000 څخه نیولې تر 300 افغانو پورې بالکل او دا هغسې مشک هم ورسره حساب کړه ښه شم قیمت لري دا په دا 3 ملي په 2000 افغانۍ یوه ښه پکښې نو دا خو لا ګرانه ته د شاتر دي تېره ته راواخله نور عطرونه هم راته راواخله فرزان صاحب او زه نو زما نو چې د ډېره کشرتوب یې کاروله هغه شالیس ستا کشرتوب څو کاله د مخه وروره دا یو 2 کاله د مخه چې زه ډېر کشر وم چې ته ډېر کشر و 3 کاله د مخه اوس خو نو ماشاءالله په ژیره سوی زه فرزان صاحب د شالیس کاروم شالیس څنګه شي او دا به زنانه فرزان صاحب که یا زنانه د سویټ ښه دا میندې و میندې ورته لیکلی دي بس یې دا یو شی دی دا داسې وایي کوي لکه هغه مځکه چې وپاشي کې دا لکه دغه ودرې د زوزانو ریښې داسې بوی کوي رقم وایي کوي دا لکه د زوزانو ریښه داسې بوی کوي کومه دا هم قیمت لري مثلا ځان ته شی دی جلا شی دی قیمت هم لري چې نوم راواړه څرک صاحب چې نوم یې لیدونکي دغه دی خس دوبۍ دوبۍ دی که دوبۍ دی دوبۍ دی ښه دوبۍ دا رقم نه لیکل کېږي نو دا داسې لکه زوزان ریښې داسې بوی کوي و ښایسته بوی کوي د خاورو عطر شته چې د خاورو بیځي دغه عطر دی ښه چې بوی کوي دا د خاورو بوی کوي اوه دا د خاورو بوی کوي هغه رقم بوی کوي دا سمین صاحب یو کار وکړه ښه ستا نو و دغه عطر چې دی بوی دی مې نه ویني بیا دغه شی پلا بوی دی مې نه ویني دی مې نه ویني ورته راکړه زه دغه هم بوی کوم دا بیا بېرته د پزې هېڅ خلاصوي قهوه ده دا خو چای تورلېږي اوس بېرته دماغ بیا فریش شو بیا یو 10 دانې نور بویولی سم عطرونه ښه دا خو هغه عطرونه راښکاره کړه چې ملایان یې خوښوي فرزان صاحب اوس هغه عطرونه راښکاره کړه چې زما غوندې خلک یې خوښوي هغه به نو زه داسې فکر کوم کول واټر دا خو مې خوښ شو دا خو تقریبا 15 کلم عطرونه نور هم شته 15 کلمه دغه رقم عطرونه فعلا مثلا اوس ځوانان نو فرزان صاحب تا ولې د ځوانانو عطرونه دغه طرف دي دغه د ځوانانو عطرونه خو د زیاده نومان دوستان ته وایم کول واټر دی جیکومو دی شبینوري دی جانان اصلي دی اصلي جانان ګوره جانان چې اصلي و از اورانچیت دی که چیش دی از اورانچیت دی ولی دا خو اکثر نومان په انګلیسي ډب صابون وده ډب صابون مو للی دي دوستانو کله کله بلم بدلی و دا خاص هغه به خلک وایي چې دا برشګو هغه صابون دی ته چې هغه خوشبوئی ولري بیا نو اکثر دا شاجي او پناتر دی جی ویټامین دی انټرټیمین دی او دا اصلي جانانو بد نه دی اصلي جانان راو دا څنګه شو اصلي جانانو بد نه دا ملا شاتر دی دا نو ګوره ویني د ځوانانو شان دا په ځوانانو کې راځي په فیضان صاحب او سم شې دی بران شې دی د شاري مرزي مثلا سپیروګانی هم راځي دا ولا شي دی دا ما شاتر دی دا د جنوم هوګو بوس دی هوګو بوس او دا ملا شي دی سبایا دي اشه پر ځان صاحب وسوکان هم خرڅوي دلته ورور مسواکان ته پرې درنجوم ستا هغه وګورو خدای دې بخیمه د کوچ پرتی اول به دغه وګورو دغه مسواکان د کوم ځای دي فرزان صاحب دا سیابندي مسواکان دي شه د سیابند څخه راځي دا ما اوریدلی و فیضان صاحب د عراق مسواک چوي ډیر ښه مسواک دی هغه څه نه هغه شی د خلک نو خوشي او یې بم نه دا شی چې دا خو هغه دغه نه هغه د سعودي څخه چې غاجان راوړي فرزان صاحب او د سعودي څخه چې غاجان کوم مسواکونه په پوښو کې راوړي هغه خو غاښونه نه په برسیږي لاندې خشتي کڅیا ما سیا څنګه هغه ولې راوړي دا څنګه مسواکان دي بس
هغه د لا موضوع یا ده شه. هغه به د اجانو څه پوښتنه وکړه ښه دا ځای خو مو کتې دلته هم دا په دې کې مثلا هغه عربي برانډ پروت دی. او وده دا ډېر ښایسته عطرونه دي. بدر زهبي دي، مشکي مدینه دي او مشکي نبوي. ته د دغه مشکي نبوي بوی وګورو چې دا څنګه دا ښایسته شی دی. دا ویني عطرونه لیدونکو هر یو ځان ته خوشبو لري او ولا بس هر یو چې ګوري ښه خوند درکوي. حسن یوسف اصلي دا وګورو دا زه ښایسته یم. کندهار ته کې بس مشهور و دا داسې ګلابي بوی کوي، ډېر ښایسته دی، ډېر ښایسته عطرونه دي. او دوستانو ستاسو سره راته وایاست په کمنټو کې راته ولیکئ سره کوم عطرونه مو خوښ دي. شنبیلې دي مثلا خلک د ګلانو شوقیان دي او. د شنبیلې عطر راکړه. ها دا د رشاګو چمبیلې دي. نرګس راکړه، ټیروز راکړه. ښه دغسې عطر د خټکي عطر لا هم خلک خټکي ده څنګه به خوږي څرک خټکی دی ما دا ګلاب ډیر خوښ شو. خټکی دی یو هغه ډېر فوق‌العاده شی دی ګلاب. وده شوی دغه ګل ټوله شانه کې رات کراني ښه شی دی. رات کیرانی دا خو نوم ګل دی و رات کیرانی ها دا شنبیلې ډېر چمبیلې زما ګلاب ډیر خوښ شو. تازه ګلاب دا دی زما ډیر خوښ شو. دا می ډیر خوښ شو. جنتی بوی دی دوستانو. تاسو بس خبره کسو چې دا ده تازه ګلاب او دا بیا ګلاب سپیشل دی ته دا ولاد واړه شاتونه دي. دا لږ خوږ دی خدای بیا نرم دی ګلابي جرمنی شه دا وګورو دا ولا شاته دا خبره سره په شورک سي دا پلا سمین صاحب دغه پلا به کې بیا اترونه دي ډیر به کړل راو دا پلا به دا می بیا ورته به کړل دوستانو دا کاوه دا ولا ش سیستم دی دا په خوا به دا 100 ورور پاترو کې وسړی ورکسو انو دا کاوه یو پلا لا کاشک یو پلا لا کاشک سمین او دلته لاندې سپریګانی پرتی دي پر ځان صاحب زما چې خوښه ده سپری دغه بلو ویژن سپری می خوښه ده او یو دا دغه کریډیبل د دې مینو سنت خوښ دي سنت هم بس د دې سنت ما خوښ چې کچیر در سره وي څه سنت در څخه یا د دې سنت ما ډیر خوښ دي سنت دوامدار دي ځکه چې بوی ډیر دي او د خپل سپیروم لري دغه رقم یو شی به زه د فرزان صاحب په اجازه باندې سمین صاحب تا د دې سنت یاد کړل بیا فرزان صاحب ول د دې اتروم ست زه فکر کوم اتر به دراسن ډیر دوامدار وشي کیا خامخابي زما دغه شانو اتر ډیر خوښ ته دا به کسرک ساده ډیر شایسته وایي دا ما ستاسو مشوره ما ډیر وړي دا و ستاسو یاد و دا ډیر ښه شي دا کریډیبل ډیر شایسته سنت ما خو دغه کاروي دغه دی دا کریډیبل روغنی اتر دی ششه ته بس هم د سنت ورته به کوي نه د ځوانانو شي دا ولا شوی دا ما یو دغه کوي سمین صاحب دغه شالیس خو زه کاروم دا سنت اتر چې مې بیا پیدا کړم هغه بد نه و اتر بیا تاسو لري د دې اترم شدی ولا دا اوس ما به کړل شوبېزه یا در سنت زه فکر کوم اتر به ډیر دوام کوي اتر عموما د سنتو ډیر دوام هم داسې سنتونه چې داسې برانډ سنتونه دي چې در اتر بیا ډیر دوام او یو بل شی چې ما تجربه کړې دي زه د اتر شوقي یم فرزان صاحب تر سنت بیا اتر یو څار ځاني مطلب د ارڅو د چغواړي بالکل و بس خپل واسه ته دغه سپریم راښکارا کوي سنت هم راښکارا کا د دې سنت واخله اسبنه چې شاید وګه د پتا دا و دا خو زما ډیره خوښه ده ته دا غوړ راښکارا ته تقریبا ته ورته به دي د الوسان په نامه دي هغه ډیر پکلاده شي هغه به موږ راکه سنت ته دا غم موړه چې هغه دا غم را واخله سپریم را واخله لیدونکو زما خپل دغه سنت ډیر خوښ دي دا خو خالي نه ورور یا ډکه ده دا سنت زما ډیر خوښ دي کریډیبل په نامه باندې او دغه سپری ډیر ښایسته ده زما خپل زه چې کاروم خدای اتر ما دروس نه ویل خدای د فرزان صاحب سره ترم پیدا سپه د خیر سره خو زه بنن کوشش وکم چې دا غزنی ویسم د خیر سره نو دا خو نو اترونه سوله سپریګانی سوجه خاتم د سپریګانی دغه بیا د خونی سپریګانی و شه دا سرک صاحب کدی په دوه ماده کې خونی ته وړل راس په دوه کې ششه سپریګانی ستا سپری بیا د خیر فرزان د خونی د پاره او کچيره دوستانو یو چاته اتر گیفټوله اوس لکه مثلا ترک صاحب ماته اوس گیفټ راکې په دغه شو کې به گیفټ شخوند کی او فرزان صاحب دا گیفټ یا سره دا فکر راځي ششه خپل عربي دي شه دوامدار دي دا پی او شوې د فاتې ډکې دي نو مثلا اکثر ډکې دي نو اکثر بیا د سرک صاحب د خبرې په تایید باندې چې ورور موږ بس د واس مطابق یې ورکو ششه بس کله سړی راسي دا شی خوښ نو دا فرچ نه ما څنګه سلاونی بیا به کوم شرکه مجبور یې چې بس بیا باندې کې دغه را سره کې وزه سره بمکاری کوو
زه دغه په خاطر باندې چې هغه د سړي د وس مطابق موږ دغه او دوامدار ونی موږ دغه لیدونکو ویني درې سره دلته پکې معلومیږو په هنداره کې او لوړ یم دا چې ښایسته د خونې سپرېګانې شته ته ودرېږه دې خواته چې روغنونه هم لري اوه ښه روغن کمه دی ښه روغن وینې چې ته چیش په غوړی ته ودرېږه ګوره دا نه دي وریښتان لرم ته څڼې دي په غوړی اوه و په دغه رخچینې کې مې وریښتان پورته کړي دي هغه په ښه ښه څرک صاحب بس تا ته زه روغن رانیسم او تا ته فرزان صاحب خامخا یو کوتۍ مفت دغه درکوي شالیس مین ته راوه دا ډېر ښه شی دا ډېر ښه اوه زه چې ښه به یې کړم او دا ولاکه دا بد ډېر ښه شی دي سمین صاحب ما چې دغه پر ځان مه ژبه انشاءالله کار سم دی ښه تا ول روغن کم روغن ښایسته لرو روغنو کې خو دغه واتکا روغن دی واتکا ښه دا ښه روغن دی په دې کې څومره کم دي زما ورشتان ته وګوره پر ځان صاحب ته لاس ور وړه ستا ورېښتان ماشاءالله ښه ورېښتان زما ورشتان خو ښه دي اوس خو یې ما نه دي غوړ کړي ځکه چې زه چې تازه ورشتان پرېولم په دا اوس کې باره نه غوړوم دغسې خړ پړ باره دا راوځم په کالو پرې وموږه سمین صاحب چې په وموږه څنګه خوند کوي نو دغه واتکا وایي ښه روغن دی فرزان صاحب اخته که نو نو ته دونه مه مږه چې ښه دي باره پر ځان چپه کړي دغه هغه د امارت کمپنۍ چې ده زیتون چې جوړېږي ښه ښه دا د لید په افغانستان کې جوړېږي دا د لید په جلال آباد کې جوړېږي ښه دا هم روغن دی اوه بیا کندهار ته چې راغلي دي هغه 2.5 میلۍ چې راځي د هغه څخه بیا حافظان شرکت دی کوچنی پیک جوړي 100 میلۍ ښه دا 100 میلۍ د 100 میلۍ دی د دغه یوې چې قیمت څو دی پر ځان صاحب دا 100 افغانۍ 100 افغانۍ د دغه یوې چې قیمت دی زیتون روغن دی او زموږ په افغانستان کې جوړېږي څنګه صاحب په افغانستان کې جوړېږي د امارات کمپنۍ د امارات مثلا دولتي کمپنۍ ښه اماراتي کمپنۍ ده و دا ما مخکې رانیوله نو کې داسې اوږده چې ښه وه نو پوه شم په یو څو هغه یو خاص زیتون لکه چې نه وه نو نه هغه خارجي شی زیتون پوره نه دي هغه نور شیان سره دغه شی چې دی دا ثابته شی دی دا خپل کیو آر کوډ هم لري لیدونکو خپل کیو آر کوډ لري دا ښایسته زیتون دی او خوشبختانه دا دی چې په افغانستان کې جوړېږي ښه دلته خو نو سپرېګانې و دا شانس و دا مو راسره وکتله او یو شی بل هم دی هغه دا زما د کیمرې پوسټ دی هغه پروانه کې هغه نه خرڅوي رئیسه که دا بیا د کشنی کشنی شولډر شامپوګانې دي بله په دغه څو کې راځي دغه ګرده په ډکې یو کیلو دا چې وچ یو څو شي پیدا کړی باره په لمبېږي بیخي په دغه څو کې اته راځي او دغه څه د چې لپاره دي فرزان صاحب دا کمنټر دی په دې کې چې دغه څو کې اته راځي ښه بیا نو په دغه کې موږ راسیو بیا د دې څخه تاسې دا مو نه وی راوړي ښه دروسه مو د دې اته رسیدلې او دا خو نو د کوثر تر محل لمبرو لوګو د 495 نمبر دی خیر بیا څنګه تر وې دا موږ څه کاسې کې موږ یا څه کاسې و هغه سنو اوس بل کم نه کیږي هغه د اترو دغه چې خلک بولی راوړ دا چې دی ودرش وې دا سپری دغه دی ښه و دا نو بس د خونی د پاره سرک صاحب د دفتر د پاره د کور د پاره چیرې وبس فرزان صاحب یو دغه د پاره ان شاء الله دا د میز د پاره ډیر ښه دی او دا نن لا تار پر رادیو کې ناره واله تال سالی صاحب د نواله دغه د چشتي د لګیږي او هغه دغه دا په دغه لګیږي په دا ډیر کم برخه لګیږي پاور بانک پر شي لګیږي ډیر کم برخه لګیږي دا د وبو ذخیره ده شګه ذخیره دا ګروپان هم لري و دا ځای د وبو ډکیږي نو اتر به چیرولېږي بس ما یو ساس کې تر واشه دی خپل مکسي دا قیمت څو دی فرزان صاحب دا قیمتونه د دې مخالف دي ښه مختلف دي مختلف قیمتونه لري دا موږ ورکوو د دې په 400 ښه ښایسته غټ شی دی او ډېر وبني چې دا منه چې ورجو واچولې برای یو هفته کار کوي یاد ریواله ډېر کار کوي د بې خډیر دی چې یو څه کې مثلا رالي ویل کول باندې کوي رالي ویل کوي چې وتی باندې ودا او تام کار کوي دوستانو ما جالب سپری پیدا کړل واتس اپ سپری واو واټ هی ریډینګ دوستانو واتس اپ ته اعلان وکړو واتس اپ سپری دا ما نه ویل دی ولا جالب شي دی ګوري پر واتس اپ باندې جوړه او هغه زرغون رنگ یې ورکړی دی وزن کې وایم څنګه وای کی دا خو تا ولا یار استا سپری پر در شګو سړی شي واتس اپ پر خلاص کی دغه څه حساب به امزه دا سپری پر سردار دی واتس اپ ته مسجان و سردار یا دا نه سردار درکی معنا که په واتس اپ کې بچا ډیر پازه بولاس دا غږ ور کړی دی او دا زما وندوال دی هغه ډالي دا ساده پاره ګوره
مسافره یا ته نو مې هدا نو دلته نورم شایسته سپریګانی پرتی دي ماشاءالله کوم د خیره وسختره نږدې دي شایسته سپریګانی او سنټونه اترونه ترڅنګ تسپیګانی خو دا راپورته کړل پر ځان صاحب اوس راوښه دا چشتي دا سندلستي ټول دا سندلستي دام سندلستي دې کې مثلا دا ما څه شو خوند فرق کوي نه دا ودانه نه راته کې په پرسن صاحب هغه په شته ځوانانو شي دي دا غزما تسبیح ته گیفت کوم دا تاغلا کړی دي دا تسبیح ته کوم کدا چې اوکې اغلا بو یا کار شي بو اوس مې راپورته کړی دي دونکو دا شایسته تسبیح خدا دې بدبخته انګشتری لري پرسن صاحب یو انګشتری یار چې انګشتری درو د کان کې هم زما انګشتری خوش به خو انګشتری چې درو بیا مې اخسي تسبیح بیا داس چې ما سره بر د لاس وځي سندلستي و دا بیا رینګ والا سندلستي څنګه جالب ډیزاین لري د نن لکه دغه دا چې دا شنی زرغونی توري دا مسالوستي یا تیرا پورته کې دا مسالوستي خو دیو یاد ده مسالې دا شخون کې ګوره مش ګران شي نه که څوک څه خواخي مخانه به بجیږي هغه نه لري چې بغاړه کم دا غریب والا سندلس دا دا د دې څخه راکان کوم څلور شپږ بیا مثلا څلور نیم سو پورې په دغه کې د ټولو ګران تسبیح کوم دي په دغه چې دا پرمیس پرتی دا به فکر کوم دی نه وای زبورته دا غوښتم پر ګرانی زنه پېژم هغه پر ځان صاحب کیا دا ګرانی دا یو ځان ته قیمت لري شه و جوړش کې ما ول فرق دی اوس ګوري دا غنمي تصویر راځي نه دا غنمي تصویر خو ما ډیر خوش شوی دا خو زغلا کوم غنیا مرم خور نه ته دا ناګان تصویر واخله پر ځان صاحب دا د دروازې تصویر دي دا ناګانو تصویر وروره خلک راځي وای دا موږ ناګانې دي مثلا پروژه کې نه کې ډیر ما نه جلا پاک الله پاک شور سره وکي انا دا تصویر لري شه وا غډيري دا زرداني دي کا و زرداني تصویر نور تناس چې بلا اړه ودا استاس سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم سمین صاحب دغه سره د چا سره حاجی ماما سره د اتر کول مې وکي هغه تر کوم جه ومال تسبیح مې ورانیولې وای تسبیح ته وار یو شی اتر ورور تسبیح بیا ورسره ورور تسبیح وجه د اوس مې درته حاجی ماما دې پرې دا شی چې غوښته راته وای هغه چې بار بیا ورسره به راسي حاجی ماما دې بیا ورسته ماته وای چې تسبیح غواړي او که اتر سم ده ته دغه تسبیح څخه کښنی جوړه تصویر واخه ا د ځوانانو شي زنی راواخ او دا سره زرغونه چشتي لټرانه کې چشتي هغه بیا یا وګ مخته هغه چې پرته هغه خالد شي دي بشاري شي شه بسیس سیس د دې نو ته کله جوړشتنه دي دا تسبیح ما ډیر خوش دا دي شی تسبیح دي ستانو تاسو ته ګوري سبحان الله سبحان الله سبحان الله څونه شایسته تسبیح دي ماشاءالله تاسو ته ګوري دا ډیر شایسته او دا خو نه بیا دغه تسبیح دی حساب والا دا زه پر ځان صاحب تور په غاړه کم دا غسته ودرې سړی شي په غاړه کړی دي دا بیا دغه تسبیح دی نه دا به سره کوم تسبیح حساب والا ګوره شته اوس ماړو ها یا دا داس نه کیږي ورور دا داس کیږي چې په لاس باندې خلونه کیږي دا خو خیر زه اوس په داس باندې اته نه دا چې به سپر کوي دا ابسر و سپر سپر دا شي دا به نو پاتې ته په جلاس نیول یا بلا خو بیغمه دي نو خو شدا ششه تسبیح نو ششه تسبیحګانی لوکس تسبیحګانی لوکس اترونه اصلم لري اصل یو څو چې دلته پراته دي و خو نو په اتر پتکان کې باید اصل یې ته ودرېږه دا د بیري اصل دي بیري پیژنې دوستانو هغه شنې دا به سلطان ششه دا تیل ما چې اصل اوس متشلي وای نو دا نو کما د خیر سره په دا اختر پر دا نیوشتو یا د روزه پر نیوشتو اته وشتو ابي آیات کې شروع کوي د خیر اصل به بیا شه اصل راچه اصل خو به خیر اصل فرزان صدای چې شرط راوست دا هم د خونی د کب بدنی ده راوستله د واتاکس پر ویجی شه دا برانډ شانې دي بس رک صاحب دغه شی وسه خونی ته هغه ویجی نه دوی کوزم د خیر سره واده وکم فرزان صاحب واده وکي ان شاء الله مرا به مشکل ته دغه وړو د خیر سره دا شربې دی ولا دا خو داس پوتا کې به ټول تاک تک کی دوام هم ډیر کوي دا اوس لا شایسته به ولارس راوا کاوا څه سره بیا هم پازه سره گاډه وړه دا څه ګرځي دا به بیا موږ واری په پازه وو دوستانو ودر دا واری زه دوري کیمرا واړو ته سم درو شم دا به څوږي دا عمل څه بلا د سړی بیا تر تر استاسه هغه د ادرو بیا ولاړ سي بیا د خیر سره دا وسان
راځه پر ځان صاحب وپاشه نوې سپرې بېشکه دا هم ښه بوی لري ډېر ښایسته خوږ بوی لري بالکل نو انشاءالله ټوله د شیان مو راسره وکتله لیدونکو زه به دا د دوکان غټ شاټونه هم تاسو ته درښکاره کړم د خیره سره بیا هغه ادرس خو نو انشاءالله در معلومیږي مخابرات عمومي سړک چې داسې تللی دی د توپخانې وخواته بس چې داسې راسئ د خیره سره دلته د چې لوحه معلومیږي کوثر تر محل وده د زور کښته سمه د توپخانې څخه دا سړک داسې راغلی دی او د هغه پسې راسئ دلته به ووینئ کوثر تر محل ښه ښایسته عطرونه پر بغل یې نور عطرو والا هم شته نو تاسو به دا پر ځان ساعته مازې راسئ د خیر سره ځان به راورسوي ښه ښایسته ښایسته ګورئ د عطرو ښه ښایسته ښایسته ماډرن شي او دا خو هغه د خونې سپرې یادوله چې مثلا هغه چپا شي هغه وه نو بس د خیره سره مازې ورته راسئ چې هر رقم څه شي هم پکار دی هغه شته پر ځان صاحب په اختر کې به زموږ د لیدونکو سره تخفیف کوې تخفیف باید وکړې ځکه چې هر چا درته ویله چې موږ د پروګرام کتلی وو یا مازم پروګرام کتلی دی بلا به تخفیف وي نو دغه ښه ښایسته ډیکوریشن ښایسته دوکان یو دا ځوان که دته مو وایاست دی هم در ارزانه شان درکوي که دی نه وو بیا خو نو پر ځان صاحب خو چې نو د خیره سره ښه ښایسته ښایسته عطرونه به راسره درکړي انشاءالله در نورو ځایو به هم انشاءالله یو څه مراته مو وکړي زموږ په خاطر باندې نو پر ځان صاحب ډېره مننه چې راسه دې خواته ما ته ودرېږو بیا به لیدونکو ته وایي ډېره مننه چې وخت مو راکړي نه کې مو ستړي کړلې عطرونه دې بېلابېل وښوول لیدونکو ته سمین صاحب دا ستاسو خپل دوکان دی قربان مو بس نو بیا ملګري کې هغه ملګري انشاءالله بس تا چې خدای خوشحاله راته لري نو ډېره مننه پر ځان سلام وساته خوشحاله اوسئ ژوندي اوسئ لیدونکو نن پروګرام مو کوثر تر محل ته ځانګړی کړی و سرک صاحب څنګه شوه ستا عطرونه خوښ شوه زما عطرونه خوښ شوله تسبیح مې خوښ شولې سپېرېګانې ډېرې ښې سپېرېګانې وې او عطر یې ډېر برانډ عطرونه درلودله یو شی چې په کندهار کې زه ډېر پسې ګرځېدلی وم هغه د دغه شالیس ساینټ دغه عطر و چې ما ډېر پیدا مې نه کړله خو دلې په کوثر عطر محل کې وه دا ډېر ښه شی دی زما په طبیعت ما ډېر خوښ دی نو ډېره مننه قدرمنو لیدونکو چې تر دا وخته راسره واست زموږ نور پروګرامونه هم وګورئ او دغه ویډیو خامخا د ملګرو سره شریکه کړئ ډېره مننه ستاسو هم څرک صاحب او زما څخه هم ځانګړې مننه د څرک صاحب څخه مننه د فرزان صاحب څخه مننه او د دغه وروره څخه مننه چې زموږ سره همکاري وکړه د دغه ښایستو ماشومانو څخه مننه چې دلته ولاړ دي اوه بېخاره بس تاسو چې خدای ژوندي لري ځکه چې تاسو د هېواد راتلونکي آینده یاست نو لیدونکو خدای دې وکړي چې پروګرام مو د خوښ وړ ګرځېدلی تر بل پروګرام مو په الله پاک سپارم ښه وخت او ښې چارې